بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نوم قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دې وکړي ټول وجود روغ او خوشحاله اوسئ. دا د انګلیسي درسونو د لړۍ په دوام سره یو ځل بیا زه حافظ بریال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. د تل په څېر بیا هم کتابچه قلم له ځان سره ولرئ او د کتاب 14مه صفحه راواړوئ. درنو لیدونکو 14مه صفحې ته لاړ شئ، مستقیم عنوان ته وګورئ. عنوان کې لیکل شوي دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو، عنوانونه د دغه سیستم یا د دغه مضمون مکرر دي، تکراري دي. عنوانونه هر لحظه ژباړې ته هم اړتیا نشته، خو بیا هم که ځینې دوستان مو درسونه نوي تعقیبوي هغوی لپاره به دا عنوانونه هم نوي وي. Let's read راځئ چې ویل ولو. Let's read راځئ چې ویل ولو. د ا برخې ته وګورئ مستقیم. Learn the words لغاتونه زده کړئ یا د لغاتونو زده کړه دواړه صحیح راځي، هم امریه راځي هم خبري راځي. لغاتونه زده کړئ، د لغاتونو زده کړه دواړه صحیح. learn زده کولو ته وایي، د words لغاتونه. اول لغات ته وګورئ. دلته لغاتونو کې رنګونه درښیي دي. رنګونه په پښتو کې چې موږ تاسې ژیړ، تور، سپین، سور رنګونه لرو، په انګلیسي کې اوس د هغو نومونه درته وایي چې دې رنګو ته په انګلیسي کې څه وایي. اول لغت ته وګورئ. یلو زیړ. دوهم بلو آبي رنګ. دریم ریډ یو ریډ ده ریډ. سور green شین purple ارغواني. فرپول به نه وایو ځکه موږ تاسې مخکې هم ویلي وو چې په انګلیسي کې ډېر احتیاط پکار دی چې د فی او د پی یعنې پی او فی اف او پی دواړه باید ډېر فرق سره وي. که چېرته فرق ونه کړو دوه مشابه لغاتونه په انګلیسي کې لرو. فور څلور ته وایي، پور غریب ته وایي. که چېرته موږ د دې فرقونه باندې پوه نه اوسو دا به موږ تاسې غټه اشتباه وي، یعنې یو لغات بیخي بله معنا ورکوي. پرپل ارغواني. اورنج نارنجي. براون قهوه‌يي. پینک ګلابي. بلاک تور. وایټ سپین رنګونه تاسو اوس غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 14. Let's learn. A. Learn the words. Number 1. Yellow. Number 2. Blue. Number 3. Red. Number 4. Green. Number 5. Purple. Number 6. Orange. Number 7. Brown. Number 8. Pink. Number 9. Black. Number 10. White. د بي برخې وګورئ. بي برخې عنوان ده ask and answer. پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. هلک د نجلۍ څخه پوښتنه کوي. هلک په لاس کې یو عکس ده، یو تصویر ده. وروسته بیا هغو تصویرونو ته شمارې ورکړل شوې دي تر شپږمې شمارې پورې. تاسو ورته وګورئ په هره شماره کې ځان ته په ترتیب سره پوښتنه کېږي. هلک له نجلۍ څخه پوښتنه کوي چې دا کوم رنګ ده. نجلۍ ورته وایي چې دا فلانی رنګ ده. په انګلیسي کې ورته وایي what color is this دا کوم رنګ ده. what color is this دا کوم رنګ ده. نجلۍ ورته وایي اول عکس تاسو وګورئ کوم رنګ ده. it's orange هغه نارنجي ده. اول عکس کې هغه رنګ څه ده، هغه نارنجي ده. دوهمه شمېرې ته وګورئ. what color is this هغه کوم رنګ ده. او تاسو ته وګورئ د هغو رنګ سور ده. فکر کوم it is red هغه
سور ده. درېیمه شماره what color is this دا کوم رنګ ده؟ نجلۍ جواب ورکوي it is yellow. it is yellow. هغه ژیړ رنګ ده. څلورمه شماره what color is this دا کوم رنګ ده؟ نجلۍ جواب ورکوي it is green. it is green. هغه شین رنګ ده. او پنځمه شماره پوښتنه کوي چې what color is this دا کوم رنګ ده؟ نجلۍ جواب ورکوي it is blue. it is blue. هغه آبي رنګ ده. او شپږمه شماره پوښتنه کوي what color is this دا کوم رنګ ده؟ نجلۍ جواب ورکوي it is purple. it is purple. هغه ارغواني رنګ ده. اوس تاسو وګورئ او سره تکرار کړئ. Page 14. B. Ask and answer. What color is this? It's orange. Number 1. What color is this? It's orange. Number 2. What color is this? It's red. Number 3. What color is this? It's yellow. Number 4. What color is this? It's green. Number 5. What color is this? It's blue. Number 6. What color is this? It's purple. ښه پنځمې صفحې ته راسئ. پنځمې صفحې عنوان ته وګورئ make sentences د سی برخې make sentences جملې جوړې کړئ. sentence جملې ته وایي اس یې ورسره کړئ جملې. make sentences جملې جوړې کړئ یا د جملو جوړول هم امریه راځي هم خبري. دلته بیا پوښتنه کېږي هغه زیر بکګراوند کې چې کوم خط لیکل سوی ده هغه خط ته تاسې وګورئ. دلته شپږ تصویرونه دي شپږ ډوله رنګونه لري. تاسې هغو رنګونه کې د هغو رنګونو مطابق په انګلیسي کې ووایاست. this is a pencil اول شماره. number 1 this is a pencil دا یو دانه پنسل ده. پنسل کې بیا دوه ډوله رنګونه دي. یو په سر کې پنسل پاک ده او بل خپل د پنسل رنګ ده. په جواب کې بل په صورت سره وایه د هغو تشریح لپاره it is yellow and pink هغه څه ده زیړ او آبي ده. number 2 دوهمه شماره this is a pen دا یو دانه قلم ده. it is green and purple او که هغه آبي رنګ وي it is blue and purple هغه آبي او ارغواني رنګ ده. درېیمه شماره number 3 this is a bag دا یو دانه بایک ده. it is green and purple هغه څه د شین او ارغواني ده. څلورمه شماره this is a chair دا یو دانه چوکۍ ده. it is blue البته هغه سور رنګ ده. it is red and brown هغه څه ده سور او قهوه‌ایي رنګ ده. number 5 پنځمه شماره this is a book دا یو دانه کتاب ده. it is white and green هغه څه ده سپین او شین ده. number 6 شپږمه شماره this is a table دا یو دانه میز ده. it is orange and brown هغه څه ده نارنجي او قهوه‌ایي رنګ ده. تاسې هماغه له ځان سره تکرار کړئ او یاداشت یې کړئ. نو دې برخې ته راسئ. watch وګورئ پوینټ اشاره وکړئ and sing او आवाज ووایاست. watch وګورئ پوینټ اشاره وکړئ and sing او आवाज یې ووایاست یا یې زمزمه کړئ. عنوان ته وګورئ the black cat sang the black cat sang د توري پشي आवाज کټ پشي ته وایي بلاک توري ته وایي سانګ आवाज ته وایي د توري پشي سندره یا आवाज. green grass شین چمن blue sky آبی آسمان blue sky آبی آسمان. black cat تور پشي yellow eyes زیړې سترګې black cat تور پشي yellow eyes زیړې سترګې. red birds سرې مرغۍ سرنګه مرغۍ. blue sky آبي آسمان black cat yellow eyes تور پشي زیړې سترګې. white clouds
white clouds سپینې وریځې cloud وریځې ته وایي white clouds سپینې وریځې blue sky آبي اسمان black cat توره پښې yellow eyes زیړې سترګې black cat توره پښې blue sky آبي اسمان yellow eyes زیړې سترګې تای आवाज اوس تاسو ورته ونیسئ او ورسره تکرار کړئ. Page 15. D. Watch, point, and sing. The Black Cat Song. Green grass, blue sky, black cat, yellow eyes, red birds, blue sky, black cat, yellow eyes, white clouds, blue sky, black cat, yellow eyes, black cat, blue sky, yellow eyes. ډېر زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو چې تر دې مهاله له موږ سره تام یاست. دا و زموږ د نن ورځې درس هیله ده یو څه مو ځینې زده کړي وي او درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. مهمې نقطې پکې نوټ کړئ او کوم درس چې مو نن وویل هغه بیا هم تکرار کړئ. تر بیا چې زه حافظ بریال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښې چارې ښه وختونه د الله په امان.